زه خو داسې و چې د ماشومتوب نه مې مینه وه ورسره. بیا کله چې په مکتب کې پروګرامونه کېدی د خپلو همصنفیانو لخوا د خپلو معلمینو لخوا ترانو ته هڅېدلم چې دا ترانې یا ملي سرود دا زه باید ووایم نه. ما به په ترنم کې ویله او چون زما په وینه کې نغښتی و موسیقي او زما مینه وه ورسره. ډېر مې خوښېدی چې ما ته استاد ووایي چې شاپري راسه د سرود ملي ته ووایه یا د ترانه ووایه په ترنم کې، بیا ډېر خوند راکوي. ما به په ډېر شوق ویله. زیات مشکلات وو ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې یو خو د قندهار محیط، د قندهار خلک دومره پیشرفتنه دي چې خپلو لورانو ته اجازه ورکړي چې هغه هنرمندې سي نه. لکه تاسو ته اوس ګورئ هنرمندان، زه ډېره زیاته خوشحاله کېږم د هر هنرمند سره چې انټرویو کېږي وایي زما شاته زما پلار دی، زما مور دی، ټول دوی فامیلي سپورټ لري نه. زه هم دوی ډېره خوشبخته دي، دوی به څونه په ارامو اعصابو باندې خپل پروګرامونه یا خپل هنر مخته وړي. متاسفانه چې ما وهل ټکول ډېر پکې خوړلي دي. زه ورونه وهلی یم، زه مور وهلی یم، ځکه موږ د دې ډېرې داسې کورنۍ څخه وو چې زما پلار سید و او د قندهار خلک ډېر متعصبه خلک دي. ما چې تر شپږمه صنفه پورې مکتب وویله، زما مشر ورور دی خدای وبخښي هغه شهید سو، هغه زما مور ته وویله چې نور شاپري مکتب ته به نه پرېږدې، دا اوس ځوانه سوله، نور دغونه یې بس دی، نور یې مکتب. بیا زه په کور کښېنولم. بیا زما معلمین راتلل، زما مور ته ویل چې دا ډېره لایقه شاګرده ده، تاسې ولې په کور کښېنوله؟ بیا نه یې پرېښودلم. وایي دلته چې په لاره کې ځې زما ملګري درته ګوري، هغه خپل تعصب یې ښکاره کوي. نو زه په ډېر مبارزه سره په ډېرو مشکلاتو سره بالاخره زه نغمه سوې یم. ډېر مشکلات مې لیدلي دي چون زما شوق و، زما یو په ذهن کې یو خبره وه چې موږ ښځې باید هغه خپل هدف او مرام او ارمان ته ورسېږو، تر څه وخته پورې به موږ په درسالاري او مرسالاري په ځان باندې قبلوو. نو هر څه مې په ځان قبول کړه. وهل ټکول تاسو باور وکړئ دا زما موټې به دومره شنې وې چې وهل به مې خوړل چې دا کار مه کوه. کله چې زه بیا راډیو ټلویزیون ته رالم، زما وهل خو هغه وخت شروع سو چې زما سندرې نشر سوې، ما رسمي سندرې شروع کړلې. نو بیا چې زما کورنۍ را باندې خبر سو، ته باور وکړه چې ډېر زیات دا زما مور په ما داسې غاښونه لګولي وو، زما هېڅ وخت نه هېرېږي چې تا د پلار نوم وشرمول، زه به اوس په دا کلي او کور کې ژوند څنګه کوم؟ ته خو ولاړې سازنده سولې. هغه به خو د هنر په معنا څوک نه پوهېږي، سازنده سولې. د 13 کالو چې وم په مکتب کې وم، ما د شعر و شاعري سره مینه درلوده، ما لیکنې کولې او زما اولینه سندره هم چې ما وویل سوزم په غمو کې په چلند زمانې وځي مې د خولې نه ستا د مینې ترانې، هغه هم زما خپله شعر و. ما څو په شروع کې د موسیقي په شروع کې چې ما سندرې وویلې، زما خپله شعرونه په خپله ویله. زما اوله کتاب زما شعري مجموعه ما ته هنداره وه او دوامه مجموعه مې ستا یادونه لیوني دي. دا مې دوامه مجموعه ده چې تقریبا یو میاشت یا 2 میاشتې تقریبا کېږي چې دا اوس راوتلې ده د چاپه. نو کله کله بس هغه احساس لیونی سي، قلم هم راواخلو، خپل هغه دردونه، هغه د ټولنې شاعران خو داسې دي وایي د ټولنې ترجمانان دي چې په ټولنه کې موږ ناخوالې ګورو، هغه د قلم په ژبه هم بیانوو. زما د شعر و شاعري سره ډېره زیاته مینه ده. نو ما وغوښتی چې بس د هنر تر څنګه یوه مېرمنه کولی سي ښه شاعره مو واوسېږي. شعرونه خو زما د مینې زیات دي، ځکه چې د مینې نه بغیر خو ژوند هم نه کېږي. یو شاعر حتما اول مین سي چې باید شعر ولیکي، یو درد باید ولري، یو درد، یو احساس باید پیدا کړي. څوک په وطن مین وي، څوک په طبیعت مین وي، څوک په جانان مین وي. خو مینه مینه ده که نه؟ خو زه په دغه ټولو مینه یم، زه په دې ټولو کایناتو مینه یم. زما شعرونه اکثره عشقي بڼه لري، وطني شعرونه هم لرم. او اوس په دې اخر کې مې یو د ښځې ورځ وه، د ښځې په هکله مې یو شعر ولیکی چې تر هغه مې کلیپ ته ساتلی دی چې کلیپ باید ځینې جوړ کړم. څنګه چې هغه زما شوق و ارمان و هغه خو پوره سو، مګر متاسفانه چې زه د هغه خلکو هنرمند یم چې د هنر په قدر نه پوهېږي. په افغانستان کې هنر ته په بد نظر ګوري. هنرمند ته دوی د مذهب په لحاظ باندې وایي چې هنر په اسلام کې حرام دی. نه، ډېر خلک موږ
ګناه په سترګه موږ ته ګوري نه. حالا چې داسې نه ده، ځکه چې هنر خو د روح غذا ده، هر انسان ورته ضرورت لري. هغه کسان چې دا آرام هم بولي، زما یقین ده چې موسیقي دوی اوري، ځکه چې موسیقي یو طبیعي شی ده چې د انسان په وینه کې په روح روان کې نغښتلی دی، هر څوک یې اوري او هر انسان ورته ضرورت لري. مګر متاسفانه په افغانستان کې ډیر کم خلک دي چې د موسیقي د هنر او د هنرمند په قدر او په قدر پوهیږي. لر و بر هنرمندان چې موږ د نجونې وګورو یا پښتني هنرمندان وګورو، دا ډیر په ډیر مشکلاتو سره خپل هنر مخ ته وړي. تاسې پوهیږئ چې په پښتونخوا کې ډیر ښه هنرمندان پیدا سي، ډیر ښایسته هنرمندان پیدا سي، مګر دوام ونه کړي، یا په کورو کښېني ودونه وکړي، میړونو بیا اجازه نه ورکوي د غیرت په نوم، چې دا بده خبره ده، یا یې وژني، څوک ورونه وژني، څوک پلار پورته سي. ډیر داسې کیسونه تاسو ته معلوم دی، خصوصا په پښتونخوا کې بیخي ډیر زیات کیسونه سوي دي. ورته متاسفه یم، ډیر زیات متاسفه یم. اول ته د دولت هم ورته توجه نه کوي هنرمندانو ته. نو هنرمندان که افغانستان خو بیا هم ګزاره کوي، په افغانستان کې هنرمندانې چې دي ټولې وتې دي، زموږ هنرمندانې ځانونه ایستي دي، په غرب او په شرق کې موږ ځانونه خوندي کړي. خو په پېښور کې چې کومې هنرمندانې دي، دوی نو د غیرت په نامه تاسو ته معلومه ده چې قتلیږي، له منځه ځي. ډېر ښایسته هنرمندان راسي، مګر دوام ونه کړي. نو ورته متاسفه یم، داسې ټولنې ته متاسفه یم، څوک ورته توجه نه کوي. هنر یې خوښېږي، سندرې یې خوښېږي، مګر هنرمند یې نه خوښېږي. که موسیقي ته نظر وکړو، د پخوا نه ډېر زیات موسیقي وده کړې دی په افغانستان کې، ډېر زمینه سازي ورته سوې ده، ډېر رشد ورته سوی دی، او ډېر هنرمندان هم پیدا سوي دي. ډېر هنرمندان، ځکه چې ټکنالوژي تاسو ته معلومه ده چې ډېر پرمختګ یې وکړي، او دغه اسانتیاوې هنرمندانو ته، که هغه هنرمند دي که سندرغاړي که نه وي، کوشش کوي چې سندرې ووایي. دغه زمینه یې دوی ته مساعد کړې دي. مګر دغه نوي هنرمندان چې راغلي دي، د ګوتو په شمار بعضې نجونې هم ښه سندرغاړي دي، ښه سندرې وایي. خو زما توصیه دوی ته د یو خو د افغاني موسیقي چې زموږ هغه اصیل افغاني موسیقي وه، هغه مخ په زوال ده، هغه ته هیڅوک توجه نه کوي، ځکه په موسیقي کې غربي موسیقي ګډه کړې ده نه. مخکې تاسې وګورئ، په اوس دغه تنبور د افغانستان د لوګر د ولایت نه یوازې بیلتون غږاوه تنبور، زموږ په سندرو کې به همیشه و، مګر اوس بیخي تنبور ورک سو، د تنبور غږونکي بیخي موږ نه لرو. دا ولې باید دغه د وزارت اطلاعات او کلتور، د وزارت فرهنګ دا وظیفه و چې دا باید له منځه نه وای تللی، په دې کې باید شاګردان تربیه کړي وای. مګر هیڅ چا په دغه څو کالو جنګ کې هر څوک په دې اخته دي چې جنګ څنګه وکړي یا قدرت څنګه وساتي، مګر موسیقي او هنر ته چا توجه ونه کړی، وزارت اطلاعات او کلتور. نو دغه تنبور بیخي له منځه تللی دی، هیڅوک توجه نه ورته کوي. مېرمنه که په جونګړه کې ژوند وکړي او وږي یې او په یو خیمه کې یې، خو غواړي چې میړه یې ورسره یي، غواړي چې زوی یې ورسره یي، غواړي چې ورور یې پر څنګ کې نه، او نه غواړي چې دوی له منځه ولاړ سي. نو د ټولو ښځو دغه ارمان دی چې دوی باید په سوله کې ژوند وکړي، د دوی سره خپل خاوندان یي، د دوی سره اولادونه یي، دوی د نور نه مري، زموږ ځوانان د نور نه تباه کېږي. نو زما د طالبان سره، د طالبانو ته مې دا خواست دی، حکومت ته مې دا خواست دی چې خدای دې وکړي چې دا تړون دوی وکړي او یو دایمي سوله افغانستان ته راسي، چې زموږ میرمنې په ارامه فضا کې اوسي کولی، زموږ نجونې لیک لوست ته دوام ورکړي، خپل لیک لوست یې وکړي او خپل ژوند موږ وکولی سو چې په سوله کې ترسره کړو. دا خو زموږ ارمان دی، زما خپله ډېر زیات ارمان دی. زما په ژوند کې ډېر ارمانونه پوره سوي دي. یګانه ارمان مې د بې وطنۍ ده چې ډېره موده کېږي د وطن لرې پاته یم او غواړم وطن ته ولاړ سم، خپل ورونه ټول افغانان په یوه کمبله، په یوه ټغر وګورم چې سره راټول په اتفاق ژوند کوي او دا دنیا او د نړۍ د پیغوره خلاص سو، چې نور افغانان دهشتګرد دي، په یو په بل نوم په منو تو او په دغه ملیت پرستۍ باندې ټول وطن تباه سو. څوک وایي هزاره ده، څوک وایي ازبک ده، څوک پښتون. مخکې دا خبرې نه وې، موږ ټول د یو افغان په نامه باندې په یوه نغرې باندې راټول، په د یو بیرغ
لاندې مو ژوند کوئ مګم چون اوس دغسې یو حالات رالی چې د خارجي لاسوهنې دي په افغانستان کې دغه ټولو ته معلومه ده چې د افغانان جنګجویه خلک نه دي افغانان دهشتګرد نه دي افغانان غریب خلک دي یو مړۍ ډوډۍ چې پیدا کړي په هغه خدای کې یا جنګ ته فکر یې یا په افغانستان کې هر فساد چې کیږي دا د خارجه زموږ وطن ته راغلی دی هر لاسوهنې چې کیږي افغانان خارجیان په جنګ کې اچوي افغانستان د جنګ اډه ګرځېدلې ده هر څوک د خپلو شخصي فایدو دپاره افغانستان او افغانان استعمالوي د ولس نه خو زموږ دا هیله ده چې اول دې په خپلو کې سره یو سي په خپلو کې دې سره جوړ سي خپل افکار دې روغ وساتي ځکه زموږ خلک نیم روغ لیوني دي هغوی تر اوسه په دې نه پوهېږي هغوی تر اوسه خپل ځانونه لا نه دي پېژندلي چې موږ څوک یو افغانان څوک دي بیا خصوصا د هنرمندو هنر دا خو بیا بیخي وروسته خبرې دي زموږ په ټولنه کې تاسې باور وکړئ دا اوس هم په اطرافو کې خلک خپل نجونې زده کړې ته ناسته یې نه وایي شرم دی چې زموږ لور د کوره ووځي نو زه د دغه خلکو نه دغه هیله کوم چې اول دا هنر پرېږده هنر و هنرمند ته دې بیخي په ښه نظر نه ګوري مګم لوست او زده کړې ته دې خو په ښه نظر وګوري خپل اولاد ته دې اجازه ورکړي خپلې نجونو ته دې اجازه ورکړي چې کم از کم د دې تیارو څه ووځي د خپل آیندې دپاره دې یو څه زده کړه وکړي هنرمند ښځې په صفت ده زما حق ده چې باید په سوله کې ژوند وکړم او سوله زموږ حق دی زموږ د ټولو ښځو حق دی چې باید موږ په سوله کې ژوند وکړو او په دغه څو لسیزو جنګو کې څومره زیان چې ښځو ته رسېدلی دی نو زه فکر نه کوم چې هر اړخ چې مرې نقصان یې ښځې ته رسېږي که هغه میرمنه ده که هغه مور ده که هغه خور ده هغوی د خپل عزیزان د لاسه ورکوي خو زیان یې موږ ته رسېږي مګم زه په دې امیدواره یم چې سوله دې راشي په افغانستان کې د ښځو په خاطر دې راسي ځکه چې ټولې ښځې د افغانستان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي دا زموږ حق ده امیدواره یم چې انشاءالله څنګه چې دغه حالاتو ته ګورم دغه لاسته راوړنو ته ګورو چې د سولې اوازې دي او وایي چې سوله راځي نو زه امیدواره یم چې انشاءالله سوله راشي او دا جنګ دې ختم شي ډېره مننه